الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د انسان د دې بدن او د دې اندامونو الله سبحانه وتعالى یو ناشنا طریقې سره پیدا کړي دي. دا اندامونه او دا بدن او د دې هره حصه د دې باچا چې دی نو هغه دا زړه دی او بیا دا اندامونه د دې باچا لښکر دی. که باچا برابر شي لښکر یې برابري، او که باچا ګډوډ شي نو لښکر هم ګډوډ کېږي. دا خو واضحه خبره چې کله یو مشر که هغه هر قسم مشرتیا وي د هغه سره چې کله دی برابري نو کشران برابري، او چې دی ګډوډ شي نو کشران هم ګډوډ کېږي. دا طریقه ده معروفه. حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم دې خبرې ته اشاره کړې ده. د نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما حدیث دی، په صحیح بخاري کې دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی الا وان فی الجسد مضغه، یقینا په جسم کې یو ټوکړه ده، اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. وی دغه ټوکړه چې برابر شي نو بدن ټول برابریږي، او چې دغه ټوکړه خراب شي نو بدن ټول خراب شي. الا وهي القلب، وی دغه ټوکړه چې ده دا دغه زړه دی. نو چې زړه برابر شي بدن برابري، چې زړه خراب شي نو بدن خراب شي. او د دې زړه او د دې بدن یو داسې مثال هم بیان شوی دی په یو روایت کې چې لکه یو ګوډ دی او دا بل ړوند دی. یو ګوډ دی بل ړوند دی، دوه ملګري دي او دوی یو باغ ته ننوتو. اوس په دې باغ کې کومه میوه ده کومه نه ده خو د ړوند ته نه ښکاري. ګوډ ته ښکاري خو هغه پسې رسېدی نه شي تللی نه شي. نو دی دې ړوند ته ووایي چې ما په دې خپله اوږه باندې کښېنوه او پلاني پلاني ځي ته مې وړه. نو هغې وړي، هغه ځي ته یې ورسوي او میوې دې راوشوکوي. دواړه د یو بل سره مضبوط تعلق ساتي، خو بنیادی کار دیز کې د ړونو کو که د ګوډو کو. ړونو کو ګوډو کو. او که دې ګوډ دا خبره نه وی کله نو ړوند خو تلی هم نه شو نه خبرېدی شو دغه ځي نه. دغه شان دا زړه دی. دا زړه اډر وکړي امر وکړي نو بدن هغه کار کوي. بیا اوامر چې دغه د زړه نه راځي چې دې زړه څه ووي بس بیا د بدن د اندامونه مقه څه کوي. زړه ژوند دی نه لنډ به دا ووایو. زړه څه دی؟ ژوند دی. دا د انسان ژوند دی. اولنی درس چې دی کړی د هغې سره موږ د دنیا ته راغلي یو. د مور په خېټه کې اول پیر چې د دې هغه دړکن سټارټ شو، دا وګړزید یا وخوځید یا دې ته وینه راله، موږ دې دنیا ته رالو او د دې په بندېدو باندې به د دې دنیا نه ځو. د دې په بندېدو باندې به د دنیا نه ځو. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره بیان کړې ده چې د قیامت په ورځ کامیاب انسان هغه دی چې الله ته مخامخ شي په داسې زړه باندې چې هغه زړه روغ وي. د زړه اهمیت خو موږ ته معلوم شو.
چې زړه څه قدر او قیمت دی د زړه. اوس الله دا خبره کړې ده چې زړه برابري روغ وي نو دا سړی کامیاب دی. زړونه په دوه قسمه دي، یو روغ دی بل بیمار دی. او دې کې مراد هغه زړه نه دی بیمار او روغ چې مثال کې زړه بیمار دی والونه یې بند دي، دې ته حسي بیماریانې وایي. څه ورته وایي؟ حسي. موږ چې د کوم بیماریانو خبرې کوو دا معنوي دي. موږ د هغه موضوع خبر روانه کړې ده، معنوي خبره ده. زړه بیماری او روغي. نو د روغ زړه څه ته وایي او موږ به د خپل زړونه څنګه روغو؟ د دې باره کې به انشاءالله مختصر خبرې کوو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. والله سبحانه وتعالی ما له د حق ویلو توفیق راکړي او بیا د الله سبحانه وتعالی موږ ټول له په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. الله سبحانه وتعالی دغه خبره کړې قرآن کې د ابراهیم علیه السلام دعا یې را نقل کړې ده. نو ابراهیم علیه السلام دا خبره کړې ده، اوږده دعا ده، خو په منځ کې به کې ابراهیم علیه السلام دا ویلي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تخزني إلا ما مشر موا يوم يبعثون باغ ورځ باندې چې انسانان به تا ته به دویم پیر راپاسي د مخلوق. ډېره ناشنا دعا یې کړې ده. هغه غټ ذلت دی او هغه غټ شرم دی چې سړی الله ته مخامخ شي او ټول مخلوقات ولاړ وي دی وشرمېږي هلته. دا سوچ پکار دی. ولا تخزني يوم يبعثون. دا اکثر مسلمانان دا ګناهونه یې پټ پټ کوي وي چې ته ونه شرمېږم او چې ته څوک مې ویني نه او په سپینه جامه به مې داغ ولګي. خلک به رانه خبر شي چې دا خو داسې دی او دا داسې دی داسې دی. صحیح دلته خو تا پټه کړه، خو په هغه ورځ به څه کې ذلت او شرم خو د هغه ورځ دی چې د آدم علیه السلام نه واله اخرني انسانه پورې مخلوقه پورې د خلک ټول ولاړي او الله ستا هغه اعمال راښکاره کړي او دا ټول یې ویني. ذلت خو هغه دی یو سړی یو ناجایز تعلقات یې جوړ کړي خلکو نه پټ ساتي چې ته ونه شرمېږمه. بیا زنانه بلکل یې پټ ساتي چې ته مور پلار مې ونه شرمېږي، چې ته قام قبیله ونه شرمېږي، بچی مې ونه شرمېږي. صحیح دلته دې پټه وساتله، دلته هم راښکاره کېږي، خو دا دی چې ځه ته په هغو کې وي چې مړ شوې او دغه راښکاره نه شوه. نو په هغه ورځو بیا څه کې د آخرت کې هلته خو به الله راښکاره کوي، حساب کتاب به رسره کوي. بیا به د هغه ذلت سره څه کوي. د هغې یو باره کې سوچ پکار دی. دنیا د ذلت نه دې الله موږ ساتي، خو که رام شي نو بیا ورسره هم څه ګزاره کېږي. داسې ده که نه ده؟ ګزاره ورسره کېږي. ډېر غټ ذلت په سړي باندې راشي، کلی یې پرېږدي، علاقه پرېږدي، ملک پرېږدي، ځان بلکل ورک کړي، خو هغه ژوند یې تېرېږي. څه وخته پورې مړ شو، قصه یې ختمه شو. خو دا ذلت چې الله به چا راولي او په آخرت کې دا ټول یې ویني. نو ابراهیم علیه السلام پیغمبر دی ګورئ او دا دعا یې وغوښته. موږ کم یو ملګري دا دعا غوښتلې چې یا الله ما د هغه ورځې د ذلت او د شرم نه بچ ساته. ولا تخزني يوم يبعثون. په هغه ورځ مې مه شرموه یا الله، په کوم ورځ چې ورته دا مخلوق په دویم پیر راپاسې ناشنا ورځ ده. يوم لا ينفع مال ولا بنون. په هغه ورځ به نه مال په کار راځي او نه به زامن په کار راځي. او دا دوه خبرې په دې ذکر کړي ځکه چې په دنیا کې انسان چې نازېږي نو په دوو خبرو نازېږي. یا د مال د لاسه چې ما سره مال ډېر دی زه نه خرابېږم، او یا دا چې زما زامن ډېر دي. چا چې وي زامن ډېر دي نه دی نه خرابېږي. خو په هغه ورځ نه زامن فایده ورکوي او نه مال فایده ورکوي. ها یو سړی کامیاب دی. حق ذکر کوي. إلا من أتى الله بقلب سليم. مگر هغه انسان چې الله سره ملاقات وکړي په دې چې زړه چې هغه زړه یې روغ وي، دا سړی کامیاب دی.
نو دا کم زړه دی چې روغ زړه دی ځکه چې موږ خو ټول دغه غواړو چې په دغه ورځ کامیاب شو غواړو که نه غواړو موږ ټول دا غواړو او دا ټول غواړو چې موږ د دغه ورځې د دې ذلت نه بچ شو د هغې شرم نه موږ بچ شو الله دې په موږ باندې پردې راواچوي په دنیا کې مو او په آخرت کې ډېره ناشنا پرده ده دا کومه چې الله په موږ راچولې ده مهربانه بادشاه دی زم که چېرته دا پردې زموږ نه اوچتې کړې د یو بل سره به دوا سلام هم ونه کړو والله که دا پردې اوچتې کړې په دې دنیا کې د یو بل سره به دوا سلام هم ونه کړو د ګناهونو ګوډي یو موږ د الله رحم و کرم د هېڅ پته نه لګي الله تی خبرې بیا تی دغه انسان خبرې او که چېرته بل یو کس ته نه خبر شوی تی خبرې دومره مهربانه دی چې هغه خبره بیا هم راز کې ساتلې د آدم بچي ته چې پته ولګي چې پلاني کې دا کمی دی نو د هغه وخته پورې نه پرېږدي چې څو پورې پوره شرمولی دی هر بیټک کې هر مجلس کې په هر ځي کې دی تذکره کوي یاره پلانی دیسې او پلانی دیسې پلانی لکه خو بس دی پړده پرې راواچو خبره ختمه شو نه یې معاف کوي او د الله هغه رحم ته وګوره ځکه د الله یو نوم دی الستیر څه دی الستیر مشهور خو دی الستار د الستار معنی صحیح ده خو داسې لفظ نه دی راغلی قرآن او حدیث کې د الله دپاره الستار نور د الستیر الستار یو معنی ده خو موږ به استعمالو هغه چې کوم الله ویلي یا د پیغمبر نه ثابت وي ځکه چې د الله نوم دی د الله صفت دی نو په دې کې خو موږ اخوا دېخوا نشو کولی د ځان نو دا غلطه ده چې څوک داسې نوم کېږدي عبدالستار ډېر دی داسې نو هغو ته نصیحت کوي چې دا داسې عبدالستیر یې که څه یې که عبدالستیر نو د الله په نومونو کې الستیر شته پرده اچوونکی په انسان باندې دا پرده په آخرت کې هم الله ساتي په شرط د دې چې الله دې وبخي او حدیث کې دا راځي چې دا انسان به را مخامخ شي الله ته او الله به ورته وایي پلانیه دا خبرې به ډایرکټ کوي الله دې بنده سره او حدیث کې دا راځي چې منځ کې به ترجمان نه وي او دې کې موت هم یو زما ستا نمبر به هم راشي نو الله به ورته وایي پلانیه په پلانۍ ورځ په پلانۍ ځمکه پلانۍ ګناه دې کړې وه دا مسلمان بنده دی نیکیانې ډېرې کړي دي او ژوند یې د ایمان ژوند تېر کړی دی خو خپله ګناه مني وی یا الله کړې مو انسان خو بیا هم کمزوری الله ورته وایي ځه په دنیا کې مې د باندې پرده اچولې وه دلته د باندې مې هغه پرده ساتمه څوک ترې خبر نه کړي بیا ملایکو ته وایي دی جنت ته بوځئ لاړ شي جنت ته او خبره ټوله په پرده کې پاتې شي دویم هغه کس دی چې راشي الله ورته وایي دا کار دې کړی وي نه یې الله ما نه و کړی الله به د دې بدن ته وایي خبرې شروع کړه اندامونه به یې خبرې شروع کړي دا ځمکه به ګویي ورکړي هر څه به راښکاره شي او دا ټول مخلوق به یې واوري نو بیا به الله سبحانه تعالی امر وکړي چې بوځي جهنم ته یې واچوي دا غټ ذلت دی چې الله دې پرده اوچته کړه د ټولو په مخ کې نو دغه روغ زړه والا بچ دی په هغه ورځ او موږ ما ورته هم دغه غواړو چې موږ بچ شو په دغه ورځ الله دې موږ بچ کړي هغه روغ زړه کم یو دی او د خپل زړونه به څنګه روغ ګور روغ زړه هغه دی چې د الله د عذاب نه بچ شي روغ زړه هغه دی چې هغه د شهوت نه پاک دی او هغه د شبهاتو نه پاک دی دې مسلې تفصیل به ته کوم انشاءالله یو شهوت دی او بل څه دی شبهات دي شهوات شبهات روغ زړه د شهوتونو نه پاک دی او روغ زړه د شبهاتو نه پاک دی روغ زړه هغه دی چې رب ورته څه ووایي نو هغې ته غاړه ږدي روغ زړه هغه دی چې الله ورته څومره خبره کړې نو هغه هم پرې عمل کوي روغ زړه هغه دی چې د الله د خبرې نه مخکې کېږي او نه ترې وروستو کېږي روغ زړه هغه دی چې د الله خبره ورته راورسي نو په دنیا کې داسې شبهه نشتي چې ته یې دته پیش کړه او د ده د ایمان د الله په خبره کمزوري کړي داسې شبهه نشتي د غره په شان ایمان یې د غره په شان مثال لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وګوره رسول صلی الله علیه وسلم راغی د اسراء و معراج د رحلې نه
او د هغه سفر نه سهارلی واقعه بیان کړه ومنله مشرکینو چې دې شوي نه یې منله ته په یو شپه کې ولاړ بیا دغه پرېږده صرف دا نه چې ته فلسطین ته تللی بلکې ته خو وایې چې زه پکې اسمانونو ته وختم ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاره کې اوس یو مشرک ملو شو یا ملګری خو یې نور څه وایي وایي څه وایي هغه وایي چې زه خو تللی وم بیت المقدس ته او هلته پیغمبرانو له امامتي ورکړه او بیا اسمانونو ته وختم ویلي دي ویلي چې ویلي دي به یې ویلي بیا صحیح ده کړي به یې دسي دا روغ زړه دی ایمان په الله باندې د الله په خبرو باندې په پیغمبر باندې پیغمبر په خبرو باندې چې ذره برابر شک پکې نه ذره د قرآن په رښتینوالي کې د پیغمبر په رښتینوالي کې ها داسې کیدی شي چې موږ شک وکړو په خپله ښځه باندې خو دا کیدی نه شي چې شک وکړو په څه کې په قرآن او په حدیث کې دا روغ زړه والی روغ زړه هغه دی چې الله سره د محبت نه ډکي روغ زړه هغه دی چې د الله د عظمت نه ډکي په دې زړه کې دننه ځای نه وي په دې زړه کې دننه ځای نه وي ځکه رسول صلی الله حدیث کې وایي چې که ما چېرته په خلکو کې خلیل نیوې او خلیل هغه شخص ته ویلی کېږي چې د ده سره ته بې انتها مینه کې یعنې آخري درجه کې وایي که ما چېرته په خلکو کې خلیل نیوې نو څوک به مې خلیل ګرځولی وی ابوبکر صدیق خو دغه ایمانی رورولي پوره ده سوال دا دی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دومره اوچت انسان دی نو یا رسول الله خلیل تی جوړ که که نه جواب یې دا دی چې په زړه کې ځای نشتي نور زړه ډک شوی دی چا سره د محبت نه الله سره د محبت نه دا روغ زړه دی چې دی ډک دی د الله سره د محبت نه دا هغه زړه دی چې د الله فیصلو ته خوشحاله یو د الله په فیصلو راځي دا هغه زړه دی روغ زړه دا نه وایي چې ولې او څنګه خو بس دقه ښکلې خبره کوي لنډه قدر الله وما شاء فعل بس الله په تقدیر کې لیکلي او څه چې الله غواړي هغه کوي او څه چې الله وکړي موږ پې څه یو موږ پې راضي یو دا روغ زړه دی زده کړئ که تاسو غواړئ چې ستاسو دا زړونه روغ شي رسول صلی الله علیه وسلم خپل زوی ابراهیم قبر ته کوزو د سترګو نه اوښکې روانې او دا دغه دریم زوی چې په وړوکوالي کې مړ کېدو پسې ډېر زیات خفه و د سترګو نه اوښکې لاړې او دی ووي انا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون ابراهیم او یقینا ستا په جدایي باندې موږ ډېر غمجن یو خو وایو به هغه څه چې زموږ رب راضي کېږي پې وایي دا روغ زړه دی وایو بس څه چې زموږ رب پې راضي کېږي بس د الله طرفه فیصله وانه وشو چې الله پې راضي دی موږ پې راضي یو دا روغ زړه دی او دا ډېر مطمئن زړه دی ګورئ الله دې دا زړونه موږ ته نصیب کړي ډېر مطمئن زړه دی که نه د غره په شان مصیبت په ده باندې راشي او زړه مطمئن دنیوي غمونه او همونه د هر طرف نه راګیر کړی فکرونه او سوچونو زړه مطمئني دغه روغ زړه دی ولې مطمئن دی ځکه چې هلته په تقدیر باندې مضبوط ایمان دی دا زړه ولې مطمئن دی ځکه چې دی د الله رضا لټوي دا روغ زړه دی د الله رضا لټول الله په څه راضي کېږي زه پرې راضي کېږم الله سبحانه وتعالی د دغه کسانو صفات بیان کړي یا د دغه زړونو چې هغه روغ زړونه یې بعضو ته پکې اشاره وکړو نور داسې صفات بوله بیان کړو چې هغه د قرآن او حدیث نه اخیستی شوي دي الله په قرآن کې د صفات ذکر کړي دي او دې ته غوږ کښېږدي څه وایي الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم دا روغ زړه هغه دی چې د الله په یادولو سره یېرېږي که ته دا غواړې که اسانه طریقه ده ما ورته معلومولی شو چې زموږ زړه په کومه درجه کې دی د نن نه یې معلوم که
روغ زړه هغه دی چې کله د الله تذکره وشي ته ویرې روغ زړه هغه دی چې کله قرآن تلاوت وشي او ستا د زړه ورپېږي روغ زړه هغه دی چې د الله په ذکر سره مطمئن شي الا بذکر الله تطمئن القلوب وی د الله په ذکر سره زړونه مطمئن کېږي الله وایي نو د دې بعضو خو نه مطمئن کېږي نو بیا مشکل به څه کې شو مشکل په دې زړه کې شو رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې به کله یې غم ډېر شو بلال ته وی بلال ارحنا بها پاسه د مونځ قایم که ویې در وخت اقامت وکړه چې لږ د زړه په ارام شي او دایم ویلو په یو حدیث کې وی زما د سترګو یخوالی په مانځه کې دی نو روغ زړه هغه دی چې د الله په بندګۍ سره مطمئن کیږي او بل روغ زړه هغه دی چې د الله د رایادولو سره څه کیږي یریږي او د انسان جاړي د څو پورې چې ستا دننه زړه نه برابر شوی ستا بار بدن نه برابرېږي لکه یو سړی وایي چې زه به مخامخ وجاړم او زړه به نه جاړي کیدی شي داسې نشي کیدی او که هغه جړه وکړي هغه به د ایکټینګ جړایي هغه به دیکاوي هغه ښه صفا ښکاري چې دا سړی دی هسې د ښو دپاره جاړي دننه زړه یېرېږي بهر بدن باندې ښکاري وی رسول صلی الله علیه وسلم چې به کله په مانځه ودرېدو صحابه کرام وی ولصدره عزیز او د دې سینې نه به یې داسې اواز راوتو لکه کټوۍ چې په اوبو په اور باندې پرتې خوټ کېږي دا خړخړ کوي که نه دغه شان اواز به د رسول وسلم د سینې نه راوتو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې به په مانځه ودرېدو دومره به یې جړل چې څوک به په تلاوت نه پوهېدو څه وجه ده دننه زړه جاړي زړه روغ دی که نه عمر بن خطاب رضی الله عنه یو آیت وی او د هغې سره منډه بېهوشه شو خلکو کور ته یوړ او داسې نور د سلفو د صحابه کرامو سیرت د دې نه ډک دی چې د قرآن نه به هغوی څنګه متاثره کېدو روغ زړه هغه دی چې پاک دی د شرک نه دا همه خبره دا زړه صرف او صرف بندگی د چا مني بندگی د الله مني او د الله سره په بندگۍ کې یو مخلوق هم شریک نه ګڼي که هغه هر څوک دا روغ زړه والا دی روغ زړه هغه دی چې دی پاک دی د بدعاتو نه په دین کې نوی کار نه مني او دا وی روغ زړه هغه دی چې زه به تابعداري کومه د هغه خبرې چې ثابته یې د کوم ځای نه ثابته یې د قرآن او د حدیث نه روغ زړه هغه دی چې د ګناهونو نه پاک دی ولې په زړه کې ګناهونه ایسه تاسو ته څنګه لکه مثال زړه طرف ورته حکم دی کیدی شي داسې دې نه واضح مثال او صحیح شوه دغه به دلیل شو چې زړه کې خو په زړه په ګناهونو کې یو مثال خو راته پېښ کړي که نه څنګه نه تاسو په دې ونه رسېدي که څه زړه کې سوچ پیدا شي د ګناه دپاره صحیح ده دا خو د ملګرو هم دقه وایي چې د ګناه امر یې وکړو خو داسې واضح مثال په زړه کې حسد نه په زړه کې حسد د بیماري نه په زړه کې بغض په زړه کې تکبر په زړه کې شرک او ټول په زړه کې دننه راځي پاک زړه هغه دی چې دی پاک دی د حسد نه د بغض نه د تکبر نه د ریاکارۍ نه الغرض د هر باطل نه او دې باندې به تفصیل کومه دا همه مسله ده زړه پاک ساتل د حسد او د بغض نه
مسلمان چې دی که نه مؤمن دا ژوندی دی. ولې ژوندی دی؟ ځکه چې زړه یې ژوندی دی. بنیادي شی هغه څه دی؟ زړه دی. او چې زړه دې مړ شو که نه ته مړې اگر که بدن دې ژوندی دی. او چې زړه دې ژوندی و نو ته ژوندی. حقیقي ژوند د زړونو د ژوند دی. الله دې موږ ته دغه ژوند نصیب کړي. کافر مړ دی. ولې مړ دی؟ زړه یې مړ دی. ښه چې اوس زړه یې مړ دی ته دته د روجې وې، ته دته د مانځه وې، ته دته د عبادتونو وې، هلته په هغه زړه کې دنه سا نشتي د ایمان، روح نشتي. کومه روح؟ د ایمان روح پکې نشته. هغه به ستا خبره څه ومني. د دې بندګۍ دپاره په دې زړه کې یو روح پکار ده، او هغې ته روح څه وایي؟ روح د ایمان ورته ویلی کېږي. د ایمان د روح پکې پکار دی. چې کله دا روح په دې زړه کې راغی که نه او بیا ورته ته څه ومني، الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده په قرآن کې، مؤمن او د کافر دا فرق. سوی الله سبحانه وتعالی اومن کان میتا فاحیینا، یو سړی مړ له موږ ژوندی کړو. دلته مراد هغه ژوند نه دی چې لکه دنیا ته م راوستو. مطلب مړ لی په ګناهونو کې، زړه یې مړ دی، د الله نه لرې دی، اسلام نه پېژني، الله نه پېژني، قرآن نه پېژني، حدیث نه پېژني. الله ورته دا هر څه وښو. فاحیینا، نو ژوندی کړو. چا؟ الله ژوندی کړو. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، الله ما له یو قسم رڼا ورکړه. د دې رڼا په رڼا کې دی ګرځي د خلکو په منځ کې. رڼا د څه ده؟ رڼا د علم، د ایمان، د قرآن، د عمل، دا ټولې پکې دننه راځي. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ایا دې د هغه سړي په شان کېدی شي چې هغه په تکو تورو تیرو کې رواني او د هغې نه راوتی نه شي؟ نشي کېدی. زه ته په دې باندې یو ناشنا بل یو دلیل بیان کوه. یو د کافر زړه دی او بل مسلمان زړه دی. الله په سورة النور کې دا خبره کړې ده، او ما په دې مانځه کې دغه ایتونه وویل. الله نور السماوات والارض. دې کې د مفسرینو اختلاف ته چې دې څه مطلب ده الله نور السماوات والارض. یو مطلب دا چې د ځمکه او اسمانه روښانه وي د الله په نور باندې، او دغه شان دا چې الله هدایت کوونکی دی د دې مخلوقاتو، دوی ته لار ښیي، د دوی پالونکی دی. بیا مخې ته الله وایي مثل نوره، مثال د نور د الله. نو دې ځای کې دا خبره ساتي، مثال د نور د الله د مطلب دلته دا د مفسرینو یو مثال د دغه هدایت په زړه د مؤمن کې هغه داسې دی. نو دا اوس مسله د څه روانه شوه؟ د مؤمن د زړه. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، دې ته غوږ کېدی ولې ښه؟ كمشكاة فيها مصباح، تاقچه ده او په تاقچه کې څه شی پروت دی؟ ډیوه ده. المصباح في زجاجة، ډیوه په څه کې پرته ده؟ شیشه کې پرته ده. ډېر ناشنا منظر دی. ګورې الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد. الزجاجة كأنها كوكب دري، بیا د شیشه څنګه ده؟ ستوري په شان پړقېدونکې پاکه سم چمک کوي. يوقد من شجرة مباركة، دا کم تیلو باندې چې به دا بلیږي هغه تیل اغستی شوي دي د یو برکتي ونې نه. هغه برکتي ونه ده زیتونة لا شرقیة ولا غربیة، ونه د زیتون. د زیتون ونه هر طرف نه پې نور لګي، داسې نه چې د یو طرفه پې نور لګي د بل طرفه پې نه لګي. لا شرقیة ولا غربیة، یو طرف ته نه ده. الله وایي دې تشبیه ته وګوره. هغه دغه خو پرېږده، هغه ډیوه د ډیوې نور خو بل شان دی.
دا واوره يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الله وی که دغه تیل دې راواړول که نه د زیتون ده نو دا اسې داسې ښکاري لکه اور چې بلیږي اپړقا د هغې او بیا چې ته دا واچې هغه ډیوې ته چې هغه په شیشه کې بنده ده او بیا پرته ده په څه کې په تاقچه کې چې پرته بیا رڼا ډېره وي که نه الله وی یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور على نور رڼا د پاسه د رڼا لکه هغه تیل هسې رڼا کوي او بیا چې ورته اور ولګو نو بیا رڼا څه شوه ښه ډېره شوه دا د مؤمن زړه دی کافر د زړه تذکره هم شوې ده او كظلمات في بحر اللجي تیری دی په دریاب کې دننه دریاب دی او دننه پکې څه دي تیری دي يغشاه موج چپه پې ده من فوقه موج په چپې له پاسه چپه ده يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب لپاسه پې وریځې دي نو اوس ګوره اسې تیاره ده شپه ده دریاب دی دریاب کې دننه څنګه تیاره ده بیا چپه ده او په چپې د پاسه چپه ده او په هغې د پاسه وریځ ده ظلمات بعضها فوق بعض الله وی تیری به تیرو له پاسې نو هاري او تیاره ده خو دومره تکه توره تیاره ده د کافر په دې زړه کې اذا اخرج يده لم يكد يراها که دا لاس یې په دغه تیاره کې راوویستو هغه لاس پکې هم نه ښکاري انسان ته به خپل لاس نه ښکاري ولې دا تیاره الله وی ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الله چې چاله رڼا ورنکړي نو څوک د رڼا نشي ورکولی نور اخیستی شوی د دوی د زړونو نه نو څنګه به دې ته نور راشي په دې زړه کې د الله سره محبت نشته د کوم ځای نه به نور او رڼا راشي په دې زړه کې د الله تذکره نشته په دې زړه کې د الله نه یره نشته په دې زړه کې په الله باندې توکل نشته په دې زړه کې د الله قدر نشته په زړه کې د الله عظمت نشتی په زړه کې د پیغمبر سره محبت نشتی په زړه کې د قرآن سره محبت نشتی په زړه کې جذبه نشتی په دین باندې د عمل کولو په زړه کې جذبه نشتی د پیغمبر د تابعداري کولو په زړه کې جذبه نشتی د الله دپاره د قربانېدو په زړه کې جذبه نشتی د الله دپاره د خاورې کېدو نو په دې زړه کې به نور د کوم ځای نه راشي اهم شی زړه دی ګورئ دا زړه چې دی روغ و که نه او دا بدن دی دقه شان پروت و نه دی لاس رقیږي نه دی خپې رقیږي او نه دی سر او نه دی سترګې رقیږي خو چې دا زړه دی ژوندی دا واقعه ما تاسو ته بیان کړې وه موږ به مخکې کله چې زه داسې د دعوت دی میدان ته داسې خاص نه وم راوتی او موږ به سبق ووایو نو د عربو کې بعض ډېر ښه عادات دي نو دا کوم ملګري چې ما سره موږ یو ځای سبق ووایو نو موږ به اکثر د اسپتالونو ته تلو د عیادت دپاره اوس هغه جذبه کمه شوې ده او کمزورتیا ده او څه مصروفیات دي نو په هفته کې به یو ورځ تلو موږ اسپتال ته دغه شان یو ورځ دوه به تلو مخبرې ته یو ورځ دوه به تلو د لویو علماو ملاقات له داسې ترتیب موږ جوړ کړی نو هغه اسپتالونو ته تګ چې هغې کې هغه بیماران پراته وي چې هغوی ډاکټرانو ورته ویلي چې انساني عقل مطابق ستاسو علاج نه کیږي هلته به موږ اسپتال ته لاړو یو اسپتال ته د یو شیخ سره ملو شو عالم سره هغه هم ګرځېدو دغه تپوسونه عیادت دپاره راغلی ویل هغه سره کېناستو خبرې اترې م کولې ډېره فایده ترې موږ واخیسته الله سبحانه تعالی د هغې حفاظت وي کار یې کړي نو هغې واقعه بیان کړو زه خو راځم هلته که روزانه نه شي به دویمه ورځ راځم
ولې شیخ تاسو روزه وي دا چې چېرته دوی زړه کې دا رانشي چې موږ یوازې یو څوک هم تپوس نه کوي خو د دې لپاره تر روزانه وخت وباسې وراځي دا یو ایمان دی که نه نو هغه واقع به یې شروع کړه وایي زه راغلی وم او یو کمرې ته ننوتم په هغه کمره کې یو کس تقریبا د 20 کالو نه پروت و 20 کالو نه او زه ورسره میلاو شوم نو ما ته هغه ډاکټرانو دا ووایي چې جي دی د 20 کالو نه بدن د ده نه لقېږي خبرې کوي خبره اوري سترګې کار کوي دغه صحیح ده نور د ده بدن داسې پروت دی بس وایي زه د هغه سره میلاو شوم دعاګانې مې د هغه لپاره وغوښتې تسلي مې ورکړه ډېر ناشنا مؤمن و وی ما ته دا وایي چې بس د الله طرفه موږ راضي یو دغه روغ زړه دی ګوره بدن ګوره بره کار نه کوي خو زړه څه دی روغ دی وی بیا په جړا شو سمې جړل لکه ماشوم چې ژاړي وی ما ورته وایي چې الله به دې ښه کړي جاړمه راپابسې ته به وګرځې وی ما ته وایي چې په دغه پسې نه جاړم خو ما ته واقعه د ایوب علیه السلام مخې ته ده وایي په دغه زه نه جاړم نو جاړې به څه وایي جاړم په دې چې ډېر سخت زړه مې شوی دی چې دا تندی چې د الله ته به سجده ولګوم زما 20 کاله وشو زه د سترګو په اشاره باندې وایي زه مونځ کوم دلته وایي دا ټي وي راته لګېدلی په دې حرم کې دا خلک وینم سجدې لګي بس د دې زړه مې ټک کوي چې وي څه یعنې د دې انسان دا ارمان نه چې زه راپاسه د بچو سره کښېنم یا زه خپلې ښځې سره ګپ شپ ولګوم یا زه خپلې دنیا ته واپس راشم وایي زړه مې کېږي چې زه پاسم د تندی الله ته چې د ورځ ولګوم چې دا زړه سم موړ کړم په دې سجده باندې دا بدن مړ دی خو زړه څه دی ژوندی دی زموږ خو زړونه مړه دي زمونږ بدنونه کار کوي ګرځو را ګرځو هر څه کوو مزدوریانې داسې کوو چې تپوس یې مه کوه رانه خو مړ څه شی دی مړ زړه مړ دی موږ خو تندی لګولی شو خو چېرته دغه شوق او جذبه زموږ زړه کې شته چې دوا موږ خو جومات ته تلیم شو خو هغه شان جوش او جذبه زموږ کم ځای کې دی جومات ته راشو بیا د وتو سوچ کوو چې وضو به ترې کله زمانه به دا خبره په دې کې اوږده شي او بعض نقاط داسې دي هم چې تاسو ته بیانول غواړم زما خپل ځاني دا موضوع ډېره زیاته خوښه ده د زړه ژوند او څنګه به زړه ژوندی کوو خو دا داسې موضوع ده چې ټولې خبرې سړی په یو دغه کې نشي راټولولی دا یو ایماني موضوع ده بل دا چې یو غټه بیماري ده د دې ښه مضبوط علاج پکار دی د هغې دپاره ډېر وخت چې سړی ناست وي د هغې دپاره دلایل د قرآن او حدیث نه هله به دا زړه را ژوندی شي خو زه به صرف تاسو له چابیانې درکړم او دروازه کولا وهل او دننه ننوتل چا کار دی هغه به ستاسو کار دی داسې زه نشم کولی چې زه د دروازه هم کوله کوم او تاله دیکم درکړم دننه دیکم نو ته څه کوې ته به هسې ناسې د عالم او د داعي کاري چابي ورکول دا ولرو چابي دغه دروازه ده چې د کولاو کړه دنده پکې داري اوس تا خپله مرضي د دروازه کولاوې او که نه کولاوې چابي تا ته میلاو شو ما خبره دې پورې راغستې وه او لږ پکې اوږده لاړو چې مسلمان ژوندی دی او کافر څه دی مړ مړ په دې دی چې په زړه کې بیماري ده او بیماری په 2 قسمه ده یو ته ویلی کېږي بیماری د شبهاتو او دویم ته ویلی کېږي بیماری د شهواتو زه به درله یو مثال یو دلیل د قرآن نه درکړم چې تاسو ته خبره واضحه شي الله د منافقانو مبارک وایي فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وی د زړونو د دوی کې بیماري ده الله وله بیماري ډېره کړه دا بیماري د څه ده شبهات شبهات څه مطلب دی یعنی د دین په باره کې شک والعیاذ بالله د الله په باره کې شک د آخرت په باره کې شک پیغمبر په باره کې شک د قرآن په باره کې شک دې ته وایي بیماري د څه شبهاتو دویم د بیماري د شهواتو
الله د پیغمبر بیبیانو ته دا خبره کړې ده فلا تخضعن بالقول وی چې خبرې کوئ نو داسې نرمې نرمې پستې خبرې مه کوئ که چېرته نارینو سره خبر ځای راشي نو خبرې نرمې نرمې مه کوئ پستې خبرې مه کوئ ولې یا الله فيطمع الذي في قلبه مرض نو تمه به پیدا شي د هغه انسان چې په زړه کې یې بیماري ده دا کومه بیماري ده دا د شهواتو ده دې دواړو بیماریانو کې فرق دی هغه د شبهو ډېره خطرناکه ده هغه د انسان ملا ماتوي دا د شهواتو ده جنۍ پسې ګرځېده فحاشۍ پسې ګرځېده حرام خوراک پیسې په ناروا طریقو سره جمع کول دا ټول شهوات دي دا څه دي شهوات دي نو دا دواړه بیماریانې دي د دې علاج د دې بیماریانو علاج د دې دواړو هغه په قرآن کې دی دا قرآن چې دی نو دې کې تا ته د هرې بیمارۍ علاج هغه میلاوي که هغه ظاهري ده او که هغه باطني ده او دې ځکه به لږ تفصیل درته وکړم چې په دې خبره به انشاءالله ښه ورسو الله د قرآن په باره کې وایي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قرآن هدایت او شفاء د چا لپاره مؤمنانو لپاره شفاء ده ښه قرآن ګورې د هر چا دپاره د شفا نه ګرځي چې څو پورې پکې څلور خبرې نه وي او د یاد یې ساتئ څلورو خبرو ته ضرورت دی چې دا څلور وي قرآن به په تا باندې اثر کوي اولنې چې هغه صحیح چې په تا باندې اثر کوي او اثر کوونکی څه شی دی هغه دا قرآن دی اولنې خبره لازم څه ده چې مؤثر څه ته وایي چې په تا باندې اثر کوي هغه اثر کوونکی څه دی قرآن دی د الله کلام دی نو اولنې خبره دا شوه چې د الله کلام به اوري یا به وی دویم د هغې دپاره بیا زړه ځای په کار دی چې دغه خبرې ځای کړي هلته او یا هلته ځای شي نو هغه کوم ځای دی هغه زړه دی خو هغه زړه چې ژوندی دویمه خبره شو دریم د دې دپاره یو شرط دی او هغه شرط دا دی چې ته به په ارام او غلی به ناستې دا خبرې به اورې درې شو څلورم زړه به دې مصروفه نه وي په څه شي کې څلور خبرې شو قرآن د باندې اثر کوي کمې نه ترتیب باندې شروع کړي هغه څه چې په تا باندې اثر کوي د الله کلام د هغې دپاره ځای او ځای هغه ژوندی زړه دریم ادب سره هغه اورېده څلورم چې زړه دې مصروفه نه شي په بل څه شي کې وي سړی ما ته دا خبرې ته د ځان نه وکړي ما د ځان نه نه یې کړي په دې باندې په قرآن کې دلیل دی او هغه واوره ان فی ذلک لذکرا یقینا په دې قرآن کې نصیحت دی دغه اولنۍ خبره شو اثر کوونکې خبره هغه د قرآن شو لمن كان له قلب چې څه زړه یعنی ځای شتي چې دا خبرې پکې ځای شي درېیمه او القى السمع غوږ ورته ایښودی درې شو وهو شهید او زړه حاضري او بدن یې حاضري څو خبرې شوې څلور بله فایده د زړه ته دروازې هم څلور دي د زړه دروازې څو دي هغه والونه نه یم ګورې که تاسو وایي چې دی هغه رګونه وایي رګونه نه یادوم زړه ته دروازې دي څو څلور اولنۍ دروازه هغه ژبه ده د ژبه دروازه ګورې د زړه ده ته چې څه وې په دې ژبه باندې د هغې نه متاثره کېږي څه متاثره کېږي دې زړه قرآن دی وي ذکر او اذکار دی کول دعاګانې د غوښتې حدیثونه دی وي ایمان به دې ډېرېږي نو دا اولنۍ دروازه شو دویمه دروازه
وګونه په دې چې سا اوري دا اثر کوي په زړه کې یو سړی سندرې اوري ټنګ ټکور اوري کنځلې اوري بدې ردې اوري دا اثر کوي په زړه کې او چې کله په دې باندې ایماني خبرې واوري ایمان به دې ډېرېږي دې ته یو دلیل ښیم د قرآن الله په قرآن کې د مؤمنانو یو دعا را نقل کړې ده مؤمنان څه وایي ربنا إننا سمعنا مناديا یا الله موږ یې اواز کوونکی اورېدلی و اواز یې کو څه اواز یې کو ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم اواز یې دا کو چې ای خلکو ایمان راوړئ په چا باندې په خپل رب باندې نتیجه سره وته ګوره ما تاسو دروازه ده که نه نتیجه سره وته فآمنا یا الله موږ ایمان راوړو خبره په دې دروازه نه ننوته که نه زړه ته نو دویمه دروازه کومه ده وګونه درېیمه دروازه خطرناکه سترګې دا ډېره خطرناکه دروازه ده ډېر زر اثر کوي په زړه کې ځکه الله سبحانه وتعالی چې خپل عظمت بیانوي خپل قدرت بیانوي نو هم وایي وګورئ قل انظروا ماذا في السماوات والارض وګورئ د ځمکې اسمانونو ته که یعنې په دې سترګې وګورئ دا یو دروازه ده خبره به دننه کوشي نو بیا ته منع کړی مې د غلط نظر نه وایي نظر دې په حفاظت کې ساته نظر دې په حفاظت کې ساته ولې اثر به په زړه باندې کوي ځکه دا خبره یې ساتئ د فحاشۍ او د زینا اولنۍ غشی څه دی هغه د سترګې دي کله چې تا په سترګه باندې جنۍ ولیده په سترګه باندې دې تصویر ولیدو په سترګه باندې دې فلم ولیدو په سترګه دې ډرامه ولیده په سترګه دې بل څه داسې منظر ولیدو خبره کوش و زړه ته هلته باچا خو زړه دی که نه نو چې باچا ته خبره ورسېده دی به اوس دا ټول اندامونه په عمل کې راولي باچا به دا ټول اندامونه په عمل کې راولي خو دې باچا ته رساله چا ورکړه هغه سترګو ورکړه باچا دې سترګو خبر کو او دې سترګو ورته ووایي چې مسله دا ده څو دروازې شو درې څلورمه دروازه مازغه او دماغ په دې چې ته څه سوچ کوې په زړه باندې اثر کوي اوس یو سړی پروت دی والعیاذ بالله په تولۍ کې ځان له پروت دی او د فحاشۍ په باره کې سوچ کوي ته څه وایې چې دا سوچونه به دقه شان ختم شي بس دا به زړه باندې اثر کوي یو سړی دی سوچ کوي چې زه به په څه طریقه باندې حرام کار کوم که هغه مال ګټل دي که هغه زنا کول دي که هغه بل څه دي دا سوچونه ګوره هسې نه چې رالو او ختم شو دا سوچونه اثر کوي په څه باندې په زړه باندې یو سړی دی سوچ یې وکړو د سوچ نه بعد به بیا دی محنت کوي د دې کار دپاره کوشش به کوي هسې خو څوک سوچ نه کوي که نه په سوچ پسې دویمه مرحله د کوشش او د محنت ته همدقه هغه تبعی ده خو یو سړی سوچ کوي او فکر کوي د ایمان په باره کې د قرآن او د حدیث او د عبادت په باره کې نو زړه را ژوندی کېږي زړه را تازه کېږي واضح شو که واضح نه شو دا تاسو ګوره ما قیمتي فایده بیانه کړه دا دوه یو دا چې د زړه دروازې څو دي څلور دي دویمه قرآن شفا ده خو د چا دپاره شفا ده هغه مونږ څلور خبرې ذکر کړي یو سړی دا وایي چې قرآن ماله شفا راکړي قرآن نه ماته شفا میلاو شي یو سړی دا وایي چې قرآن نه ماته شفا میلاو شي او دغه بیماریانې مې ختمې شي د زړه ده د هغې دپاره څلور خبرې وي اهم چې هغه ما تاسو ته بیان کړو کیدای شي درس په اخره کې د زه تپوس وکړم ښه اوس راځو وخت لږ پاتې دی هغه اسبابو له چې د هغې د لاسه د انسان زړه روغېږي او زه به د متعدی کې ذکر کوم یو څو ځان سره یاد ساتئ د الله پېژنده دا خو ټول اهمه خبره الله پېژنده الله چې دې وپېژندو زړه به دې روغي چې الله دې وپېژندو خو په زړه کې به د هغه سره محبت پیدا شي که نو چې پېژنې نو څه محبت به سره پیدا شي بعض مؤمنان داسې دي په دې دنیا کې اوس هم شتي دلته په
په دې دنیا کې ژوند تېروي د هغوی په مخ کې چې الله ټکی ووایه په ژړا کېږي وجه څه ده الله یې پېژندلی او چې الله دې وپېژندو زړه به دې روغ وي دې زړه ته به ستا دننه بیماري نه راکوزېږي ځکه ته الله پېژندلی ما تاسو ته بیماري یو قسم دی د شهواتو که نه ښه یو سړی دی موبایل ګوري او په موبایل کې دننه فحش فلمونه دي یا تصویران دي یا په انټرنیټ کې ورته څه مخې له راغلو اوس راځي چې ګوري دی الله پېژني که نه پېژني دی الله وایي زه یې پېژنمه څنګه یې پېژني وایي الله خو په قرآن کې ځای په ځای ویلي چې سمیع بصیر الله اورېدونکی دی او الله لیدونکی دی د ګناه یې بنده کړه ځکه چې الله خو معي دی الله خو زما اوري خو چې کله الله نه پېژندو نو دی به د دې ګناه نه واپس کېږي نو خبره ټوله د الله د پېژنګلو ده چې څومره ستا معرفت په دې باب کې ډېري دومره به ستا زړه صحیح هغه به روغ وي دویمه خبره هر عمل خالص د الله دپاره کوه زړه به دې پاکي هر عمل د چا دپاره کوه د الله دپاره لنډه ده د مرګ او ژوند د الله دپاره تېروه ژوند د الله دپاره او مرګ د چا دپاره د الله دپاره لکه څنګه چې الله پیغمبر ته وایي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين منذ عبادتنا قربانياني بلکې محیاي ومماتي زما ژوند او زما مرګ د چا دپاره یې د الله دپاره چې داسې ژوند دې تېرو که نه داسې او داسې اخلاص ته پکې راغی د کعبې په رب د قسم خورم چې دا زړه به دې داسې روغ شي داسې چې ته به ورته حیران شي نو دویم سبب څه شو عمل خالص د الله دپاره کول دریم او اهم مسلمانانو باندې ښه ګمان کول زړه کې ګوره دننه بیماري د حسد ده د بغض ده تکبر ده او د دې بنیادي د دې بیماریانو بنیادي وجه څه ده بدګماني په مسلمان چې د ګمان بد کو که نه نو بغض به هم راشي حسد به هم راشي تکبر به هم راشي دا ټولې مسلې به رانه نوځي نو په خپل ورور باندې به چې د بد ګمان نه کړي یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن د دې ګمانونه الله وایي ځان ساتئ همدغه مسله ورانوي او ځکه سعید بن المسیب رحمه الله وی بعض صحابه کرامو ما ته نصیحت کړی و او دی راته ویلي چې د خپل مسلمان رور یو خبره یو کار دپاره چې ته یو عذر لټولی شي څو پورې نو عذر ولټوه بعضو سلفو دا ویلي دي وی د خپل رور دپاره اویا عذر ولټوه څو اویا په دې اویا کې که ته میلاو نه شو نو دا ووایه وایه په داسې کار کې به مصروف وي یا داسې عذر به وي چې ما ته نه دی معلوم او یو زمونږ حال دی تا ما ته ټلیفون وکړو او ما اوچت نه کړو او یا عذره او یا پرېږدېدل یو هم نه ګوري ښه ده چې ټلیفون اوچت نه کړو دا متکبر زوی دی نن دومره لوی سړی شو زما ټلیفون اوچت نه کړي لکه مسلمانه د اول پیر نه دې شروع وکړه په بدګمانۍ متکبر خو ته شوې ګناه کې خو ته واقع شوې اوس ګوره او یا عذر ګوره ډېر شی دي زه دې صرف څلور پنځه ښیم هغه ول هم نه ګوري کیدای شي موبایل یې بني کیدای شي موبایل سایلنټ وي کیدای شي هغه جومات کې کیدای شي اودس ماتي له ورغلی کیدای شي وده وي کیدای شي موبایل د بړو سره وي او کیدای شي موبایل د ګاډي کې پاتې شوی کیدای شي موبایل یې خراب شوی ټلی یې ځي خو هغه ته پته نه لګي کیدای شي بیمار وي کیدای شي میلمانه ورسره وي کیدای شي په لاره روانې شور ډېرې اواز نه اوري کیدای شي ګاډی چلی موبایل نشي راویستی ځکه چې مخالفه به میلاویږي خو دا ګورې تقریبا لس هم نه جوړېږي او سلفو څه وایي څو به ګورې ولا اویا ښه یو سړی لګیا دی لګیا په هغه اویا کې ورته یو هم میلاو نه شو نو بیا یې داسې ووایه وایه په داسې کار کې به وي چې ما ته یې پته نشتي هله به دې زړه مسلمان ته پاکي
عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هغه روایت خو تاسو ته معلوم دی که نه رسول صلی الله علیه وسلم وی په دې جومات په دې دروازه چې به کوم کس راننوځي اوس دا جنتي دی دا ډېره غټه خبره صحابه کرام ټول په سوچ کې شو نو یو کس راننوتو چاردام یې کړی او تازه د دې ګیرې نه یې د اودس څخه اوبه څڅېدې او په ازار یې په ترخ کې نیولي و راننوتو موږ ډېر حیران شو چې ګوره دا سړی پیغمبر ګویي ورکړه جنتي دی په دویمه ورځ بیا رسول سلم وي همدقه سړی راغی په درېیمه ورځ یې بیا وي همدقه سړی بیا راغی نو بیا به چې زه لاړم چې زه دې معلوم کړم دا درې پیرې رسول سلم وي درې پیرې دی راځي نو سبانې جوړه کړه چې د سره پاتې شو شپه یې مو وکړه هغه به خپله وایي چې د شپې مې څه ونه لیدو چې داسې خاص عبادت کوي زموږ په شانونو وی بیا مې ترې رښتیا تپوس وکړو ځکه چې اوس خو خبر ما ته ښکاره نه شوه نو چې صفا معلومات دې وکړم څه دپاره زه راغلی یم ما ورته وایي چې وروره اصل خبره دا دی چې پیغمبر داسې خبره درې پیرې کړې ورته راغلی موږ ته هغه عمل وښایه چې موږ پرې م شروع وکړو هغه داسې عجزه خلک وو ته اوس ګوره جنتي دی او د دې خبرې ته وایي یاره ما ته خپل داسې خاص عمل څه نه دی معلوم ها یوه دا چې د شپې وده کېږم نو مسلمانانو ته مې زړه پاکي په دنیا کې داسې انسان نشته چې زما ورته په زړه کې څه وي جواب د عبدالله رضی الله عنه واوره عبدالله بن عمر صحابي دی او د صحابي زوی دی وی ښه دغه خو موږ نشو کولی که ځکه خو ته جنتي یې نه ګوره عبدالله بن عمر وی ښه وي په دغې خو زموږ طاقت نه رسي زه خو راغلی م کتو مې که ستاسو بل څه عمل چې موږ پکې هم کوشش شروع کړو دا ډېر ګران کار دی چې ته زړه بلکل پاک کړي د افسوس خبره ده د پلار ته نن سبا زړه پاک نه دی پلار ته او د پلار بچو ته زړه پاک نه دی او د ښځې خاوند ته زړه پاک نه دی او د خاوند ښځې ته زړه پاک نه دی د بارایي خبرې پرېږده ملګري ته او مسلمان ته نو درېیمه خبره څه شوه درېیمه که څلورمه ښه درېیمه څه شوه مسلمان باندې بدګماني مه کوه ښه ګمان کوه څلورمه د قرآن تلاوت ډېر کوه او مخکې تفصیل تیر شو بیا هغه تفصیل نشو کولی قرآن تلاوت ډېر کوه زړه به دې روغي په مخه یې اوره ګاډي کې چې ګرځې که نه قرآن اوره کور کې قرآن اوره جومات کې کښېنې قرآن وایه فارغه وخت درته میلاویږي موبایل کې درسره قرآن یې وایه یا درسره وړکې مصحف یې جیب کې هغه راوله وایه دا زړه به دې برابر وي همیشه به روغي څو خبرې شو څلور پنځمه خبره دعاګانې د الله نه ډېرې غواړه دعاګانې د الله نه دا غواړه چې یا الله زما دا زړه روغ کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره څوک دی او انس بن مالک رضی الله عنه وی رسول سلم په دعاګانو کې دا دعا ډېره غوښته اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك یا الله ته زړونه اړې راړې زما دا زړه مضبوط کړه خپل دین باندې وی موږ ورته وایو چې یا رسول الله آمنا بك وبما جئت به یا رسول الله ته پیغمبر موږ په تا ایمان راوړی موږ ته پیغمبر ګڼو او بیا م یره رسول صلی الله علیه وسلم نعم بیا م یره ولې ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن دا زړونه د رحمان په دوو ګوتو کې دي یقلبهما کما شاء څنګه چې اړې راړي هغه شانې اړې راړي نو ضرورت څه ته دی دعاګانو ته دی یو ناشنا حدیث دی امام ابو داود رحمه الله راوړی عبدالله ابن عباس وی رسول سلم به دعاګانې غوښتي یو به پکې دا غوښته رب تقبل توبتي یا الله زما توبه قبول کړه واجب دعوتي یا الله زما دعاګانې قبول کړه وثبت حجتي خبره مې زوروره کړه واهدي قلبي یو زما زړه ته هدایت وکړه دا څوک وایي پیغمبر یې وایي تا کوم ورځ لوسید کړي چې الله زما زړه ته هدایت وکړه تا کوم ورځ لوسید کړي چې الله ما ته روغ زړه نصیب کړه دا څو خبرې شو پنځه شوې شپږمه سلام ډېر اچول په مسلمان باندې دې سره زړه روغېږي او دا رسول سلم دا خبره کړې حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د ابو هريره رضی الله عنه
رسول صلی الله علیه وسلم وی تاسو دا وخت پورې جنت ته نشئ تللی چې څو پورې مؤمنان درنه جوړ شي او دا هغه وخت پورې مؤمنان نشي جوړېدلی چې څو پورې د یو بل سره محبت نه کړي خو تاسو ته یو کار وي ونه ښیم که تاسو وکړو نو یو بل سره به محبت څه شي ډېر شي او یا رسول الله وښایه وي افشو السلام بینکم سلام په یو بل ډېر اچوئ د دې سلام سره زړه پاکېږي د زړه نه حسد وځي بغض وځي کینه وځي دشمني وځي له سلام سره زمونږ پښتنو خو ناشنا قوانین یې ښودي دي او هغه داسې یو کس ته ماته په خیر ونه نو زه به کور ته ورشم زما سلام خو پرېږده زما سلام ختم سلام څه شو او دړې وړې شو اوس مخکې دا واوره کور ته به لاړ شم نو اعلان به وکړم که چا پلاني ته په خیر و یا پې سلام واچو نو زما په کور کې ځای نشتي دا زړونه به روغ شي دا به څه روغ شي دا زړونه به څه پاک شي چې ده په نورو مسلمانانو پابندي ولګوله خپله خو دی پکې لاړ د ده خبره خو دغه شوه چې ده ته په زړه کې راله زړه یې ګنده شو مشکل دا شو چې په نورو مسلمانانو باندې هم پابندي ولګوله کنه نو سلام په مسلمانانو باندې اچوي رسول صلی الله علیه وسلم وایي وایي چې دوه کسان میلاو شي غوره پکې کوم یو دی کوم چې سلام شروع کړي دا ټول دا پکې غوره به یې دواړو کې نو ته کوشش کوه چې ته همیشه په دغه غورو کې راشي په غوره کسانو کې سلام ته اچوه شپږمه خبره اومه خبره د مسلمانانو په یو بل د مسلمانانو په منځ کې یو بل له تحفې ورکول هدیې ورکول د دې سره زړونه پاکېږي محبت ورسره ډېرېږي معمولي شی ته چاله ورکړه د هغه زړه ته پاکېږي حدیث کې دا خبر راځي رسول صلی الله علیه وسلم ابو هريره روایت دی تهادو تحابو یو بل له هدیې ورکوئ نو مینه به هم څه شي مینه به هم ډېره شي نو روغ زړه هغه دی چې د مسلمان سره محبت کوي روغ زړه هغه دی چې د انسان دپاره خیر غواړي او په هغې کې واقعیت تاسو ته معلومه ده رسول صلی الله علیه وسلم چې لاړ طایف ته طایف والا څه چل وکړو په کاڼو یې وویشتو ښه جواب کې هغه څه ووایي وی یا الله هدایت ولا وکړي فانهم لا یعلمون دوی نه پوهېږي داسې زړه پکه دا روغ زړه دی په کاڼو یې وویشتو وینې ترې روانې شوې جواب کې هغه څه کوي هغه دعاګانې غواړي د هغوی دپاره دا روغ زړه دی دا د پیغمبر صفت دی بیا پیغمبر کې صرف دا صفت نه و بلکې دا صفت د هغه نه راوړېدلی و صحابه کرامو ته الله سبحانه وتعالی تذکره کړې ده دغه مؤمنان والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم مدینې والا چې کوم دي مدینې والا څوک دي انصار الله د هغوی خبره کوي او دې ته غوږ کېږده یحبون من هاجر الیهم دوی مینه کوي د هغه چا سره چې دوی طرف ته هجرت وکړي ګوره زړونه یې پاتې نو واوره ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا او که دغه مهاجرینو ته څه میلاویږي نو د دوی په زړونو کې پې څه نه راشي خوشحالېږي وایي دا زموږ وروڼه دي داسې پاک زړه به ته پاک زړونه کوم ځای کې به ته وګورې څنګه چې صحابه کرامو یعنې هغه انصاري مهاجري ته څه ووایي عبدالرحمن بن عوف ته وایي زما دوه ښځې دي چې کومه ستا خوښه یا به طلاق یې کوم ته به یې واده کړي داسې پاک زړه به په کوم ځای کې وګورې هغه شان زړونه چې زموږ شو که نه معاشره به هم برابري هر څه به برابري زړونه یې پاک وو که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یو مهاجر له مال غنیمت ورکو تقسیم به یې وکړو هغه له به څه شی ډېر ورکو دوی به خوشحاله شي زموږ وروڼه دي موږ خوشحالېږو د بل مسلمان به کامیابوي عوام خو پرېږده په دې مولیانو کې څومره حسد دی ښه حسد په څه کې لکه اوس مثال کې ته ناسې دین بیانې د الله څه کې دین بیانې لکه مزدوري نه کوې څه کې دین بیانې ښه دین زمام دی او دین ستام دی اوس د دې سړي سره د حسد کولو څه مقصد دی زه په دې نه یم رسېدلی یو سړی لګیا د الله دین بیانوي او د الله د دین خدمت کوي او یو رالګي د سره حسد کوي نه لکه حسد ورسره ته به څه کوې په دې مولیانو کې دومره حسد دی دومره
ښه دی تاسو نه یې خبر زه ترې ښه خبر یم د یو رګ نه واقف یم داسې پېژنم داسې چې یعنې حیران زه دې ته بیا شم چې یو سړی قرآن و حدیث ویلي یو سړی د بنګلۍ جوړه کړه یو دو ته په خوله کې اوبه رالي څه یې جوړه کړې ده بنګلۍ جوړه کړې ښه یو سړي سره ښکلی ګاډی دی ښځې ډېرې مسله ده اوس یو سړی دین بیانوي ته ده سره هم دشمني او بغض کې هاوی نه جي غبطه صحیح ده خو غبطه دې ته نه وایي چې حسد چې دا نعمت ترې د نه لرې شي غبطه خو دې ته وایي چې الله مالم داسې نعمت راکړي چې زه هم د ده په شان خدمت وکړم د دین دا جایز ده خو هلته خو دا سوچ نه دی که نه هلته خو دوی علما لګي د یو بل پنډۍ وایي چې خراب کړي یو بل ته د یو نه تپوس وکړې د بل اوس د سعودي عرب د علما دي په مشرق کې د یو عالم نه تپوس وکړه د داسې عالم چې هغه په مغرب کې اوسېږي نو هغه به دله صفت وکړي او د دې نه د هغه تپوس وکړه دی ونه هغه به دله صفت وکړي زموږ هغې نه تپوس وکړه پرون تللی وم پلاني مولوي صاحب خواله بیان وه دلته څه کوي چې ځې بیا تللی وم چې دین یې زده کړم هغه ته خپل دین نه دی معلوم ته تللی د هغه نه دین یې زده کړي د عالم په باره کې به تا ته ووایي ښه موږ یې پېژنو وایي ښه که په هغه کې چې د څه کمزورتیا ده خو لاړ شه بیان یې کوو ته ګندې عوامو ته یې سلوي و دلته مقابله هغه د الله دپاره نه شوه مقابله د څه ده د دنیا ده ولې دغه عالم خواله ښه دی لاړ ولې خلک هلته ډېر ځي په کار چې زما خواله راشي نو دا حسد دی راغی دننه صحابه کرامو زړونه یې دې نه پاک وو دومره پاک زړونه وو د هغوی مسلمان ته په زړه کې هېڅ نه راتلو چې ابو دجانه رضی الله عنه کله چې د هغه زنکدن زید بن اسلم وی رحمه الله وی بعض کسان رالو د زنکدن په وخت کې په ابو دجانه پسې او هغه بیمار و زنکدن یې ډېر سخت و خو دا مخ یې پړقېدو نو دې ملګرو دې تپوس وکړو دا مخ دې پړقېږي او مسکی په دې سخته بیمارۍ کې او رواني ملاقات دې د الله سره کېږي څه وجه ده وي دوه خبرې دي دوه خبرو نه ډېر خوشحاله یم هغو ته یې موږ ته یې وویل وایي ما په خپل ژوند کې چېرته داسې خبره نه ده کړې چې زما پکې کار نه وي دا ډېر ګران کار دی داسې خبره ما نه ده کړې چې زما ورسره څه واسطه نه وي په هغه کار کې مې کار ساتلی چې زما ورسره کار وي هغو ته یې دویمه وایي څومره ژوند چې ما په اسلام کې تېر کړی دی مسلمان ته مې په زړه کې هېڅ نه دي راغلي یو مسلمان ته مې وایي په زړه کې څه نه دي راغلي سیر عالم النبلا کې امام ذهبي دا واقعه راوړې ده وایي یو مسلمان ته مې په زړه کې څه نه دي راغلي دا به هم څه زړه و که نه د دې د لاسه هغوی زه خوشحاله یم څو شو اتم د خپل رب نه راضي کېده او موږ د الله نه راضي یو الله دې زموږ نه راضي شي نهم مختصر نصیحت مسلمان ته کول او د مسلمان خیر خواهي د دې سره مو زړه پاکېږي په دې باندې به اکتفا وکړو بیا خبره اوږدېږي انشاءالله د باقي چې کوم مسایل تعلق ساتي د روغ زړه سره هغه به انشاءالله بیا چې ته بله موقع باندې بیان کړو حاصل دا شو روغ زړه هغه دی چې د الله د محبت نه ډک دی د ایمان نه ډک دی د الله نه یېرېږي مسلمان ته په دغه زړه کې نه حسد شته نه بغض شته نه کینه شته نه دوکه شته او نه بل داسې څه سوچ شته دغه کامیاب زړه دی خو دغه روغ زړه دی الله دې موږ ته دغه روغ زړونه نصیب کړي الله سبحانه وتعالی زموږ زړونه د هر حسد او د بغض نه دی الله پاک کړي الله سبحانه وتعالی زموږ زړونه د شهواتو او د شبهاتو نه دی الله زموږ زړونه پاک ساتي الله سبحانه وتعالی دې موږ ته هغه زړونه نصیب کړي او داسې زړونه دی الله موږ ته نصیب کړي لکه څنګه چې د صحابه کرامو دې سره درس هم اختتام ته ورسېدو انشاءالله که الله توفیق راکړو د هفتې د ورځې نه خپل درسونه شروع کوو لکه چې سبا زما درس په دمام کې جوبیل کې دی او که الله وغوښته او ژوند و نو انشاءالله د هفتې په ورځو بیا تاسو سره ملاقات کوو او خپل درسونو سلسله به جاري ساتو نو سبا د جمعې په ورځ به دلته درس نه وي الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن و حدیث باندې عمل کولو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين